لږ تاسو یو څو خبرې وکړې او هغه دا چې زمونږ ژبه هم موږ ته د زده کړې ژبه پښتو نه ده راکړه شوې. یو خو لږ راته دا ووایه چې په نړۍ کې چې کوم قانون دي، کم ترقي یافته ملکونه دي، آیا هغې د نصاب ژبه خپله مورنۍ ژبه ده او که نه؟ او آیا په پاکستان کې د نصاب ژبه زموږ پښتنه یا مورنۍ ژبې ولې نه دي؟ او آیا که دا مورنۍ ژبې شي نو قانونو د لوړتیا کې یا د هغې په ښه روزنه پالنه کې به د دې ژبې کردار آیا دا کومه چې اوس دا د دې په مقابله کې څومره ګټوری جي؟ همدرد صاحب داسې ده چې د یو قام له الله تعالی چې کومه ژبه ورکړې ده نو الله تعالی په قرآن کې ویلي چې دا په ما نعمت کړی دی. زمونږ رنګونه زمونږ د ژبو اختلاف الله تعالی په خپلو قدرتونو کې شمار کړی دی. جی جی. او دغه نعمت په موږ راز باطلی دی. او موږ ته په قرآن شریف کې هم دا ویلي دي چې ما هر یو قام ته د هغه په ژبه کې پیغمبر ولېږه. تاسو له دې نه اندازه وکړئ چې د مورنۍ ژبې اهمیت څومره زیات دی. یعنې چې د هغې ژبه کې پیغمبر الله هغې ته لېږلی دی هغې قام ته. جی جی. نو د دې نه د اهمیت اندازه لګي. بیا اقوام متحده چې د ټول دنیا د قانونو نماینده دی، د هغې د انساني حقوقو په چارټر کې دا خبره لازمي ګرځولې ده چې د یو قام دا بنیادي حق دی چې خپل تعلیم او تربیه او خپل ژوند، خپل کاروبار، خپل روزګار دا په خپله مقامي او په خپله قامي او په مورنۍ ژبه کې وکړي. جی جی جی. د بده مرغه زمونږ هغه قامونه چې هغه د غلامۍ لاندې پاتې شوي دي، هغې ما یو ساعت مخکې د تهذیبي پسماندګۍ خبره وکړه، د تهذیبي احساس کمترۍ خبره ما وکړه. هغې کې یوه دا ده چې موږ ته د یو اوږدې د 200 کاله په دې هندوستان او په دې خاورو باندې انګریز حکمراني کړې ده، موږ د تهذیبي احساس کمترۍ سره مخامخ کړي یو. زمونږ سوچ دا پیدا شوی دی چې زمونږ مقامي ژبې د دې جوګه نه دي چې په دې کې علم حاصل شي، دا د نصاب شي، دا د روزګار شي، بلکې چې څه علمونه یې دا په انګریزۍ کې پراته وي. یعنې دا زمونږ د هغه غلامۍ یوه نښه او یوه نتیجه ده چې زمونږ په نفسیاتو باندې کړې ده. حالانکه داسې ده چې موږ ته معلومه ده چې په دنیا کې هغه قانونو ترقي کړې ده چې د هغې تعلیم په مورنۍ ژبه کې دی. لکه اسلام ولې ترقي کړې ده؟ په عربۍ کې قرآن دی، په عربۍ کې حدیث دی، په عربۍ کې تفسیر دی، او په عربۍ کې منځ دی، په عربۍ کې بانګ دی. فارسي ولې ترقي کړې ده؟ هغې تمام علمونه هغې په خپله ژبه کې راژباړلي دي د عربۍ نه، او په هغې کې بیا تحقیقات کړي دي او هغه فارسي بیا په ټوله دنیا باندې خوره کړې ده. جی. مثال دغسې که موږ انګریزي والو، دغه انګریزي هغې ولې په خپله باندې وده ورکړې ده، په خپله باندې ولې ترقي ورکړې ده او دنیا ته یې رسولې ده. نن هغه ځکه علمي او دغه ژبه ده. زمونږ په پاکستان کې د بده مرغه دلته د وړاندې ورځې نه دا کوشش شوی دی چې په موږ په یو جعلي او په یو زه داسې ووایم چې په یو مصنوعي انداز باندې د خلکو د یووالي کوشش شوی دی. د دې قام د جوړولو لپاره مصنوعي او یو جعلي کوشش شوی دی. لکه څنګه چې ما وویل چې د دې تهذیب یو نه دی، دا یو کېږي نه، دا یو کېږي نه. دغسې د دې ژبه به مثال یادوم، د قامي ژبې پنجابي ده، سندي ده، جی بالکل او شته کنه، سرایکي ده، پښتو ده، بیا نورې دنیا ژبې دي. په کار دا وه چې دا ژبې قامي ژبې ګرځېدلی وې، په دې کې تعلیم وی، په دې کې تربیت وی د ټولو قومونو لپاره. او زه به دا ووایم چې او د دې سیمې واکدارانو ته، د دې سیمې حکمرانانو ته د دې خبرې احساس یقینا شته چې زما نه بنګال د ژبې په بنیاد جدا شوی دی. ډېره ښکلې خبره ده. جی. زما 21 فروری چې زه هر کال منوهم دا د ژبې په بنیاد باندې هلته قرباني ورکړی شوې ده، د ژبې دپاره په بنګال کې شهیدان ورکړی شوي، او د هغې نتیجه دا راغلی ده چې زما ملک چې دی هغه په 2 ځای تقسیم شوی دی. نو که دا ژبه اهم نه وی نو دا ملک هم د ژبې په بنیاد جوړ شوی دی، ځکه چې دا د هندي او د اردو کشمکش یو هغه دلته جوړ شوی و. د هغې په بنیاد باندې اردو د مسلمانانو د تحریک یو علامت وګرځېد او هندي د هندوانو علامت وګرځېد. نو که دا ملک جوړ شوی د ژبې په بنیاد او بیا دا موږ مات شوی د ژبې په بنیاد باندې، نو موږ به ترې سبق کله اخلو، موږ به ترې نتیجه کله اخلو؟ د وخت ضرورت دا دی چې د دنیا په لوی قامونو کې پښتون یو قام دی د آبادۍ په حساب، د افرادو په حساب. دغسې دی. جی. په دنیا کې په هغه یعنې تقریبا 20,000 ژبې دي، په هغه 20,000 ژبو کې په وړاندې 6 ژبو کې پښتو شمار ده په لویه ژبه. ماشاءالله.
دغسې ده جي د لسانیاتو په حواله د دې لرغونتیا او د دې ګریمري جوړښت د دې لغات دا د دومره لوی اهمیت دی که څوک د اریایانو یا د زرګونو کلونو تاریخونه برابر سره کول غواړي تهذیبي نسلي جغرافیایي نو پښتو له به راځي د دې خاطر په جرمني کې په روس کې په امریکا کې چې کله د لسانیاتو ریسرچونه کېږي د پی ایچ ډي او د ایم فل په حواله پښتو پکې لازمي ژبه ګڼلی کېږي او دا پکې لوستلی کېږي زبردست نن دغه ژبه زما د بچو د نصاب ژبه نه ده زما د روزګار ژبه نه ده زما د اقتصاد دغه دې پوینټ له زه راتلم جي بالکل جي جي د بده مرغه د دې وجې نه چې زه په پردۍ ژبه کې لیږم زده کړې کوم پردۍ ژبه ما د دوجنګۍ سره مخامخ دغسې ده زه اول په انګریزي کې د هغې په سپیلنګ نه باندې ځان پورې هڅه کوم یا د هغې په ګریمر باندې یا هغه بیا ځان ته په ذهن کې پښتو ته راوړم نو په یو وخت کې زه دوه درې سوچونه کوم د دې خاطره د لویو لویو درجو د زده کړو پورې موږ لاړ شو نه انګریزي زده کړو نه علم یې زده کړو او خپله هم زده نه کړو دواړه رانه پاتې شوې که دا زمونږ دا علمونه دا زمونږ ادبیات دا زمونږ ریاستي چې څومره انتظامات چې دا زما په ژبه کې وی مونږ به د دنیا د سیالو قانونو سره په سیالۍ کې ودرېدلو او بل دا زمونږ دا ژبه خو وختي ما دا خبره کړې چې دا خو یوازې ژبه نه ده نه ده که نه جي دې کې خو هر څه دي دود دستور دی زما ناسته ولاړه ده زما نفسیات پکې پراته دي هر څه پکې پراته دي زه به مثال فقط د یو ملاتړ درکړم جي دې ملاتړ له په انګریزي کې کم ټکی وګورم دې له په اردو کې کم ټکی وګورم که دا ملاتړ زما سره وی آیا په ما باندې ترهګر حکومت کولی شم یاره جي د بالکل ملاتړ شاته زما دا نفسیات پراته دي چې د مظلوم خواته به زه ودرېږم هغه باندې به ګزار څوک نشي کولی وسله په لاس په ودرېږم د قانون په لاس په ودرېږم د اخلاقو په حساب به ودرېږم په مالي لحاظ به دې ته ملاتړ دی زمونږ چې نن زما په نصاب کې ملاتړ نشته ما په اردو کې او په انګریزي کې علم کړی په هغې کې ملاتړ نشته زه ترې څه زده کړم ما ته هغه نفسیات زه ننواتې له کومې خوا نه زده کړم دا په اردو کې ننواتې کم ده ننواتې په انګریزي کې ننواتې کم ده نو چې کله زما ننواتې پاتې شوه زه انتها پسند شوم ما هره فیصله په ټوپک باندې وکړه ما خپله ملامته ونه منله ما ننواتې ونه کړه زمونږ په اخلاقي بې رهروایي کې زمونږ په تهذیبي زوال کې د پښتو ژبې د نه نصاب او د نه روزګار یو لوی محرک پکې یو دا دی دا زما د سکول ژبه وي دا زما د کالج او د علم ژبه وي زما استاد به ما ته له ټول نه وړاندې دا ویلي چې جرګه څه ته وایي مرکه څه ته وایي ما ته د څوارلسو نوکه او د قاعده اعظم 14 نکات ما ته د هغې زیات ضرورت نشته د پښتونولۍ څو نکات ما ته د دې ضرورت دی ځکه چې د تعلیم بنیادي مقصد د انسان نه انسان جوړول دي د انسان نه روبوټ او د انسان نه پیسو جوړول ماشین جوړول نه دي نو که ما نه انسان څوک جوړوي زما نه پښتون څوک جوړوي زما نه مسلمان څوک جوړوي نو ما ته به زما پښتو زما په نصاب کې کېږي زما پښتو به زما د دغه کې د روزګار ژبه وګرځوي زما شاعر او ادیب خو لګیارې چغه وایي زما سیاسیان خو لګیارې چغه وایي خو د چا په لاس کې چې واک دی هغه په موټو کې زما د اختیار نیولی دی نه راپرېږدي او دا د دې وطن سالمیت په دې کې دی ما ته زما د بنیادي حق راکړی شي او ما ته هم د ترقۍ لارې چې دي هغه